نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهائی محترمو حاضرینو مسلمانانو رونو او ډیرو محترمو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ استاسو د فهم قرآن و سنت کلاس اولنی ورځ ده. د دې وجې نه درس لږ لیټ هم شروع شو. د سبا نه به انشاءالله فکس د 6 بجې نه درس شروع کیږي خیري. چونکې دا د قرآن مجید د فهم او د پوهې درس دی چې موږ د قرآن په څه آیتونو باندې ځان پوهیږو. د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو د ذکر درس دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث موږ تاسو زده کو او په دې 15 ورځې کلاس کې هیڅ هم نه کیږي. د شمار یو څو خبرې به زده کو خو دومره ده چې په دې درسونو کې په ناسته باندې د انسان د زده کړې شوق او جذبه پیدا کیږي. انسان کی تازگی پیدا کیږي. تبلیغ والا وی زمون کار دا دی چې مونږ به بے طلبو کې طلب پیدا وکړو. چې کوم خلکو کې د الله د دین د زده کړې طلب نشته دی، د دعوت جذبه نشته دی، چې په هغه خلکو باندې مهنت وکړو چې په هغې کې طلب پیدا شي، منل پکې پیدا شي او د الله د دین د پاره وتلو جذبه پکې پیدا شي. ګورې دا کلی څومره لوی کلی دی، بزرګونو کورونه دي پکې. په کار دا دی چې په خلکو کې طلب وي او د الله د دین د زده کړې جذبه پکې وي نو چې دا ګراوند ټول ډک وي. اوس خو خلک په دې شوق مونږ راړولي نه دي، د دین د زده کړې د خوند نه خبر نه دي چې د الله د دین او د شریعت علم حاصلول په دې کې څومره خونه او مزه ده.
او بدی باندې انسان ته څومره اطمینان او سکون ملاویږي څومره خوشحالي په انسان ته ملاویږي او دا په عبادتونو کې څومره لوی عبادت ده دی علماء لیکلي دي وإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى من النوافل فالنفل عبادتونو کې د ټولو نه لوی عبادت چې بنده په الله ته ډیر زیات نږدې کیږي هغه د الله د دین او د شریعت علم حاصلول دي هغه د قرآن تلاوت کول دي د قرآن په معنا او مطلب باندې ځان پوهه کول دي په دې کې سوچ او فکر کول دي د قرآن په احکام باندې عمل کول دي الله ته په نفل عبادتو کې د ټولو نه غوره عبادت ده که بندو چې الله ته ډیر نږدې شم د الله کلام دی راوالي د هغې تلاوت دی وکړي او د تلاوت طریقه دی زده کړي چې د قرآن تلاوت به څنګه کوې زمونږ د تلاوت څه طریقه وي خو مونږ چېرته یا د پخوانو مولیانو قاریانو نه قرآن ویلی چې د هغې په خپله باندې هم الفاظ ټیک نه وو ټول عمر به خلکو له مونځونه په قلهو باندې کول او یا هم په کور کې د نیا او د نیکه نه یاد کړی د بوډاګانو نه د هغې غریبانانو خو په قرآن دومره محنت نه و کړی ګن د قرآن د تلاوت په چل نه پوهېده مونځ هم اقه شان دی کوم چې مونږ په ورګوټوالي یاد کړی دی دوباره هم د خپل مونځ د الفاظ چاته وانه ورول چې ته زما دا مونځ واوره چې دا صحیح دی او که صحیح نه دی مونږ خو چې د سکولونو کې واړو سبق هم وی نو دا به وي چې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک یعنی دا زمونږ د مونځ الفاظ نو که دا الفاظ یې دا خو غون غلط دي ګوره د الله رب العالمین د دین د زده کړې شوق په خپل ځان کې پیدا کړي او دا داسې شوق دی چې دا بیا صرف په مرګ باندې ختمیږي بل په هېڅ باندې نه ختمیږي دا ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي دا قرآن د الله داسې عجیب کلام دی په دې هندوستان کې عالم تیر شوی دی د قاضي ثناء الله پانیپتي په نوم باندې د پانیپت اوسېدونکی او ډېر ښه تفسیر یې لیکلی دی د مظهري په نوم تفسیر مظهري نو هغه یو خبره لیکي هغه وایي ګوره وایي قرآن چې څوک په سوچ او فکر او تدبر باندې لولي قرآن چې څوک په سوچ باندې لولي یو خو زما او ستا په شان لوستلي چې معنا او مطلب یې نه پوهېږو بس صرف تلاوت کوو خو چې په سوچ او فکر یې لولي او په معنا یې پوهېږي نو ان القارئ المتأمل يكشف له ما لا يكشف له اول مره د چې یو ځل تلاوت وکړي او دته کم خوند د قرآن په لوستو کې میلاو شي نو چې په دویم ځل یې لولي نو بیا پکې د دې نه سیوا خوند دي په دریم ځل چې لولي نو د دې نه سیوا خوند او مزه یې پکې یعنی د قرآن مجید تلاوت په عبادتونو کې هغه عبادت دی چې څومره ډېرې کې هغومره خوند سیوا کېږي خو شرط دا دی چې د قرآن په مطلب باندې ځان پوهه کې ګوره ګوره قرآن په مطلب چې څوک پوهېږي که نه د مشرکانو دا زړونه نه وو دا د کاڼو نه هم ډېر زیات سخت وګورئ دومره سخت خلک خو د هغې باوجود به چې د نبي صلی الله علیه وسلم تلاوت کله واورېده نو ګوره څنګه اثر به یې پې کوو د هغې یو څو واقعات درته وایم مختصر د مشرکانو کې وسړی دی د مشرکانو په مشرانو کې د عتبه په نوم باندې عتبة بن ربیعه یو ځل دی راټول شوي وو د مشرکان عتبه ورته وویل پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ورته یاد کړ ویل دا سړی زما لحاظ کوي او ما له د خبرو چلم راځي ویل تاسو ما پرېږدئ داسې زه لږې خبرې کوم نو د نبی صلی الله علیه وسلم خواله ورغې او خبرې ورته شروع کړې او غرض یې دا و چې کېدای شي زما په وجه باندې بس صلح راشي څه خبرې به موږ پرېږدو څه به دی پرېږدي دی به زموږ په الهو پسې خبرې نه کوي بوتانو پسې به خبرې نه کوي زموږ په دې زوړ دین پسې به خبرې نه کوي بس خبره به جوړه شي د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې څوک به مو له داسې راغی د مشرکانو نه نبي علیه السلام به ورته خپلې خبرې نه کولې بس د قرآن تلاوت به ورته شروع
یو څو آیتونه به ورته تلاوت کو، یو سورت به ورته تلاوت کو. نو اخو عربیانو په عربی ژبه پوهېدل. او بل عجیبه خبره دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې الله په کوم وخت کې را لېږلی او دا ډېر عجیب او ناشنا وخت. علماء لیکلي دي وایي دا په داسې وخت کې نبی علیه صلات وسلام الله را لېږلی و چې امة سجدت للبیان قبل ان تسجد للاوثان. داسې خلکو ته الله را لېږلی و چې هغوی په بیان باندې ډېر زیات مین وو، د عربۍ په فصاحت او بلاغت او په دې جوروالي باندې ډېر زیات مین وو. چا به چې څومره جوور کلام وکړو په عربۍ ژبه کې اقه کلام به ډېر خوښ و. او داسې خوند به یې ترې اخیسته لکه چې یو نشهیي سړی د نشې نه خوندلی. لکه اوس یو سړی د پښتو ادیب دی که نه، نو چې دته په پښتو کې څومره جوورې خبرې کوي او جووره شاعري ورته کوي نو هغومره دله خوند ورکوي. شاعر په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې ما ته څوک غوږ کېږدي زه ته خپل کلام واورو. نو د عرب هم دقه مزاج و، د عربۍ په فصاحت او بلاغت او بیان باندې ډېر زیات مین و. او چې چا به هم داسې خوندور کلام په عربۍ ژبه کې یا به شعر وي او یا به نظم وي او یا به هسې یو جوور بیان وکړو نو خلک به ورته داسې ناستو لکه بیم ته چې ماران ناست دي، داسې په توجه به ورته ناستو. او دا د الله قانون دی. موسی علیه السلام الله په داسې وخت کې را لېږلی و چې په هغه وخت کې د سحر او جادو ډېره غټه چرچه وه. د فرعون دورو، ساحران ډېرو، جادوګر ډېرو، باقاعده د سحر تعلیم به ورکلی کېده د جادو. نو جادوګر ډېر زیات و، د جادو چرچې وي. نو موسی علیه السلام چې الله راولېږه هغه له الله داسې معجزه ورکړه چې د هغه زمانې کوم جادو هغه ټولې ختم کړي ستا، ټولې فیل کړه. نو په قرآن کې به تاسې بار بار د علماو نه اورېدلي چې فالقى موسی عصاه فاذا هي تلقف ما یافکون. دیو چې کوم پړې مړې اچولې او جادو یې کړی و. موسی علیه السلام چې خپل امسا وغورځوله نو یو الله ته یو لوی اژدها جوړه کړه او هغه ټول هر څه وله ایسته تېره کړه، هر څه وله ختم کړه، بې اثره یې کړه وله ایسته. نو د موسی علیه السلام معجزه داسې وه چې د هغه زمانې د ټولو نه لوی علم چې هغه د جادو علم و هغه بالکل هغې مخې ته فیل شو، ایسته ختم شو. بیا عیسی علیه السلام الله په داسې زمانه کې را لېږلی و چې په هغه زمانه کې د یونان د دې طب ډېره لویه چرچه وه. نو د ډاکټر او د حکیم او د معالج په هغه زمانه کې ډېر زیات قدر او خلکو ورته ډېر دروند نظر کاوه. عیسی علیه السلام له الله داسې معجزې ورکړي چې د هغه زمانې کوم طب و هغه بالکل فیل کړي ستا. لکه د عیسی علیه السلام یو معجزه دا وه چې یو انسان به د مور نه ړون پیدا و چې مورزادي ړون ورته وایي. د دې ډو علاج نشته، اوس هم په جدید طب کې هم د دې علاج نشته. عیسی علیه السلام به د هغه په سترګو باندې لاس راښ کړ، بس د الله په قدرت به د هغه سترګې روغې شو. په یو انسان به چې د برګي مرض و چې د برګي علاج تر اوسه پورې نه یې دریافت شوی، او عیسی علیه السلام به لاس راښ کړ الله به ایسته د برګي مرض ختم. یعنې دا ډېرې عجیبې معجزې وي. نو د هغه زمانې چې څومره طب و هغه ټولې فیل کړي ایسته ختم یې کړ. نبي صلی الله علیه وسلم الله په داسې زمانه کې راولېږه چې خلک د عربۍ د ادب ډېر شوقیانو، په بیان باندې ډېر زیات مینو دا خلک. نبی علیه صلات وسلام ته الله د قرآن په شکل کې داسې معجزه ورکړه چې د ټولو عربو ماهرین، ادیبان، فصیحان، علما، دانشور خلک ټول د قرآن د مقابلې نه عاجز، چا یې مقابله نشوه کولی. او قرآن ولا باقاعده چیلنج ورکړ چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ولکه تاسې د قرآن په حقانیت کې څه شک وي چې دا به د الله کتاب نه وي، ورځئ د قرآن په شان یو لس سورتونه خو راوړئ که نه، ځئ یو سورت خو راوړئ که نه، یو آیت خو داسې جوړ کړئ. او ودعو شهداءکم من دون الله، ستاسې چې څومره ماهرین دي، ستاسې دا جوړ شوي خدایان دي، علمام دي، شاعران دي، ټول راټول شئ
په شریکه د الله د کلام د آیتونو په شان یو آیت جوړ کړي ډېر کوشش یې وکړو څه خونه ونک هغه په عربی ژبه پوهېدل نبی صلی الله علیه وسلم وو د قرآن تلاوت کو بس ایسته به چې چا په زړه کې بلک انابت هم والله به ایسته د زړه دنیا بدل کړ نو دا عتبه چې و دی راغې د نبی صلی الله علیه وسلم خواته کېناست او خودي خبرې ورسره وکړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په اخر کې وفرمایل چې ته فارغ شوې د خپل خبرنا فرغت یا ابو الولید ته د خپل خبرونو فارغ شوې نبی علیہ السلام ته وګي خيو علماء په دې کې دا ادب هم دی چې یو کافر هم تا خبره کوي نو وګ به وتک دی ګوره شور بنه جوړه چې یو کافر هم تا خبره کوي نو د مجلس د سړیتوب تقاضا ده چې هغه ته وګ کې دا خبر واوره نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته خپل خبرونه فارغ شوې ولغه ول چې اوزه فارغ شو والنبي صلى الله عليه وسلم متدسور فصلت د آیتونه واورول د اول چې حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون زبردست پیغام دے دا قرآن ببارکی او دا تقریبا 15 رسول آیتونو ته نبی علیہ السلام په یو ځل تلاوت اخرنی آیت د شکم لوسته دی نو هغه دا دی چې فإن أعرضوا کده دی ارس با وجودم دا خلق ستا خبره ناوري انکار کوي او ستا خبره ته وګ نګدي نو فقل بیا وتوایا چې انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود ورزه تاسو دا هغه تندر نه يروم چې الله په عادیانو سمودیانو باندې نازل کړو دا هغه عذاب نم يروما دا الله دا قهر نم يروم چې الله په عادیانو سمودیانو باندې نازل کړو نو دی عتبه چې کله دا خبري واوري دي کنه ول ډایرک را پاسه د الله د پیغمبر په خله مبارک لاس کې خو چې بس نور مو وای اول سوال وته وکړو چې دې رښتې لحاظ مې وکړ چې بس نور تلاوت مکو تباکی وغرکی وګوره که نور دې سوي ور دومره پوخ یقین یو چې دې پیغمبر نور خبره وکړه الله برابر عذاب راولي ځکه مونږ نه منو کنه او به دغه نه پسوي را پاسې دو خپل ملګرو خو راغی او د رنگ بدل شوی ول دی یو بل توی چې نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغیر دا ابو الوليد چې بسنګ مخ باندې تلو کنه نو واپس راغی دی هغه شان نه بدل شوی دی څه چل شوی دی ول دی چې راغی نو تقریر وکړو د خلکو ته اول وتوی چې یا معشر قریش قریش ما ته وکې دی زما خبر اوري اطيعوني کتاسو کامیابی غواړئ نو زما خبر ومنئ او هغه خبر ده چې خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه دا سره پرې دي د مخله مورځي د چې کوم کار کوي پرې د شي د خپل کار وکي د مخله بالکل مورځي او القسم هو کو چې فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ الله می دې قسم چې کوم کلام ما د دوا اورید کنه دې کلام له الله ډېر لوی شان ورکوي په دې دنیا کې دا د عامه خبرې نه دي او ویلي چې والله ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه په الله می دې قسمی چې د په خبرو کې او چمک دی او په دې کې او تازگی دا او چې څومره وته په توجه کې نه نو او عمر په زړه اثر کوي دا عجیب خبرې دي دا د انسانانو خبرې نشي کېدای و علماء د تاریخ یو عجیب واقعه لیکلې ده وې د مکی د مشرکان نو د غټ خلک لکه ابو سفیان په شان سړی یا د ابو جهل په شان سړی ابو جهل تا خو علماء د تاریخ د دې امت فرعون ویلې ده فرعون هذه الامه ابو جهل ابن هشام
ابو جهل او دغه رنګ ابو سفیان ابن حرب د معاویه رضی الله عنه پلار چې بیرستو مسلمان شوی او یا لکه اخنس ابن شریق دیم په مشرانو کې دی. ګوره دی به د شپې رال کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د شپې په مانځه ولاړو په حرم کې نو په زور به تلاوت کوو. یا به بل یو صحابي ولاړو ابو بکر رضی الله عنه هغه ډېر نرم زړی سړی و چې قرآن تلاوت به شروع کو وې دومره به وجړل چې ماشومان به ورته ولاړو رحم به پرې راغی دا سړی ولې دونه جاړي. زنانه به ورته ولاړې رحم به پرې راغی دا سړی ولې دومره جاړي. د زړه ډېر نرم سړی و ایسته به جړل. نو دا مشرکان به راتلو پټ به وزي ته کېناسته یا به ځان صادر تاو کړو چې څوک مې نه پیژني مخ به پټ کړو یا به د کعبې دا کمی پردي چې دینه به شاته شوی یا به بل ځای کې ناستو او د نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت ته به وږي خو د دینه به خوند غسته. ګوره سره دي چې کافرو د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو تلاوت نه به خونه غسته سره دي چې کافرو چې د قرآن په مطلب باندې پوهېدل. دا خو د انسان زړه خوشحالي. یو ځل وې داسې وشو چې ابو جهل ابو سفیان او اخنس ابن شریق دا درې ونه راغلي و ناسو خو دیو ته پته نشته دی چې ګنې پلانې هم راغلی دی او پلانې هم راغلی دی. یو په یو ځای کې ناست دی بل بل ځای کې ناست دی. چې کله د سهار ټیم شو د سبا د راختو ویل دی خپلو خپلو کورونو ته روان شو په لاره کې یو بل په جقه ورل یو بل سره میلاو شو. هلکې ویل څه دي کول په یو بل پېښ شو. نو یو بل ته نصیحت وکړو هلکې ویل بیا به نه راځو ښه اسې نه چې زمونږ څه قمقل کشران مونږ ویني نو هغه به بیا وایي چې ښه لکه تاسو یې اورئ او مونږ باندې نه اورئ دې کې خو څه کمال شته که نو اسې نه چې خلک رانه خراب کړي بیا به نه راځو. خو ګوره بیا به هم نه شو ټینګېدی بیا به هم راتله. د نبي صلی الله علیه وسلم کلام به اورېده د الله کلام به اورېده او د هغې نه به خوند او مزې اخیستلې. تاسې تاریخ د واقعاتو نه ډک دی. ابو جهل یو ځل د قرآن د آیت واورېده چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. د آیت به تاسو د علماونو په خطبو کې ډېر اورئ جمعې په خطبه کې وایي. په دې آیت کې الله شپږ نکتې ذکر کړي دي شپږ نکتې او شپږ خبرې چی نکاتی ایجنډا چې دنیا دا نظام به په څه باندې ټیک کېږي. شپږ خبرې که زمونږ په دې ملک کې به د شپږو خبرو عمل وشو دا ملک به سم دم ملک هېڅ به پکې خراب نه وي. بیا نو ابو جهل چې کله دا آیت واورېده که نه ویل ملګرو ته یې ویې چې والله ان الهه لیأمر بمکارم الاخلاق په الله مې دې قسمي د دې پیغمبر دا رب خو څه ناشنا ناشنا خبرې کوي. دا څومره ښایسته اخلاقو او د ښایسته خبرو طرف ته دعوت ورکوي. دا څنګه عجیب رب او اله دی. زما د خبرې مطلب دا دی چې دې قرآن د مشرکانو او سخت د کاڼو په شان زړونه چې دي په هغې باندې اثر کړی دی. ګورئ داسې عجیب کلام دی د الله او الله په دې قرآن کې فرمایي چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله او إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الله وی دا امانت د قرآن امانت د دین د امانت دا می الله وی غرونو ته پیش کړي چې دا امانت تاسې پورته کوي دا ذمہواري تاسې په سر باندې والی. په اسمانونو په ځمکو ټولو انکار وکړو چې الله دا موږ نشو پورته کولی ډېر لوی بوج دی. وحملها الانسان انسان دا بوج پورته که ګوره نو انسان چې بوج دی پورته که نو بیا خو درګه توجه وکړه که نه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی القرآن مأدبة الله دا قرآن د الله دسترخوان دی د بندگانو ته خور کړی دی چې دوی ته پیدې والي. نو علماء لیکلي دي چې په څه معنا دسترخوان دی. وی دا قرآن انسان الله د دو څیزونو نه جوړ کړی دی. یو د انسان دا غوښې دي یو پلي دي یو وینې دي یو رګونه دي یو دا هر څه دا ټوله مجموعه ده او یو په دې کې دننه یو بل څیز دی چې هغې ته روح ویلی کېږي. د الله امر دی
چې دې د حقیقت نه هیڅوک نه دي خبر. بس په قرآن کې الله وایي ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي، بس دا زما د رب امر دی، نور د دې د حقیقت نه څوک نه خبرېږي. خو دومره موږ ته پته ده چې انسان په بدن کې روح وي نو دی تر و تازه وي، دی حرکت کوي، دی خبرې کوي او دی د فیدو نه ډکي. خو چې دا روح ته لرې کړي نو بس هېڅ هم نه پاتې کېږي، ختم. خلک وایي اوس یې ښخ کوي، د بدن بدبویي شروع کوي. موږ ته دومره صرف پته ده. دا بدن الله د دې ځمکې نه پیدا کړی دی، د خاورو نه او د دې خټو نه، او د کمی منۍ د ساس کې نه چې پیدا کوي نو هغه هم الله د خوراک نه پیدا کړی او خوراکونه ټول الله د ځمکې نه راوباسي. او د روح الله د بره نه رالیږلی د اسمان نه، نو د دې بدن دپاره د خوراک بندوبست هم د ځمکې نه کړی او د روح دپاره د خوراک بندوبست د بره نه کړی. قرآن یې رالیږلی دی. قرآن د روح غذا ده، د روح خوراک دی. نو حافظ ابن حجر وی رحمه الله تعالی هغه وی ګوره بدن له خو موږ خوراک ورکو او ښه ډېر خوراک ورکو، بلکې موږ چې د عامې بیمارۍ کې مې اوس په معاشره کې دي دا د بسیار خورۍ د وجې نه دي. موږ خوراک ډېر زیات کو، هر وخت لږ یو شخون وو او که بل هېڅ هم نه وي نو چینګم هم په خوله کې اچولی، خامخا خوله خوځو، خوله نه ودرو. نو بدن ته خوراک میلاویږي، د ډېر خوراک د وجې نه بیمار دی. او د انسان روح هغه ته خوراک نه میلاوي. ګوره زمونږ روحونه ګورې مړه دي. دا څه ناڅه ژوند چې پکې دی دا په دې چې موږ مونځ کوو او کله کله تلاوت کوو او ذکر اذکار کوو، په دې قرآن له چې څومره وخت ورکول پکار دی او عمره وخت مونږ قرآن له ورنک. لکه مثلا موږ د بدن دپاره کم از کم 3 ټایمه خوراک کوو که نه. ګوره د سهار ناشته کوو، د غرمې ډوډۍ خورو، د ماښام ډوډۍ خورو. دومره خوراک دی روح له ورکول نه دي پکار. سړی د ورځې یو د 3 پیرې د قرآن راوالي، که د 3 ټایمه نه نو کم از کم چې د ورځې د ابتدا خو د قرآن نه وشي که نه. مأدبة الله په دې معنا دی چې دا د الله دسترخوان دی. څنګه چې تاسې د بدن د غذا او د خوراک بندوبست کوئ، دغه شان د روح د غذا بندوبست هم وکئ که نه. په دې کې الله د روح غذا ایښي ده، په دې دسترخوان کې خوراک یې پکې ایښی دی. که دا خوراک هم روح له ورکوو نو تر و تازه به وي، خوشحاله به وي، او که نه و دا روح به ټول عمر بیمار شي. عزتمندو زما د خبرې مطلب دا دی چې په کار دا ده چې موږ د زده کړې شوق او جذبه په ځان کې پیدا کړو، نورو لم دعوت ورکو، په خپل هم په ځان کې شوق پیدا کړو. د اسلام په تاریخ چې نظر واچوې نو صحابو د دین د زده کړې لپاره ډېرې سختې تېرې کړې، ډېرې غټې سختې تېرې کړې. ابو هريره رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه، صہیب رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دیو د حق د معلومولو دپاره د دین د زده کولو دپاره چې کومې لوږې تنګې تندې تېرې کړي سړی حیران شي. دا سلمان فارسی رضی الله عنه چې دی که نه، دی د فارس اوسېدونکی دی او دی د ژبه هم فارسي وه، فارسي خوان و. دی اول داسې و د پلار چې ونه وي دی آتش پرست و. د ده په باره کې علما د تاریخ لیکي وي الباحث عن الحق، هغه صحابي چې دی د حق په تلاش کې راوتلی دی او د دې دپاره دی د 10,000 نه زیات خرڅ شوی دی، ګورئ د غلام په حیث باندې. او په آخره کې بیا شام ته چې تللی دی نو په شام کې هلته تپوس کړی دی چې دلته حق دین کم یو دی. نو خلکو ته وایي چې دلته حق دین عیسایت دی، د عیسایانو اکثریت هم دی دلته او حق دین هم عیسایت دی، د عیسی علیه السلام دین. نو دی چې دلته عیسایي شوی دی او کله د یو راهب دی د هغه سره څه ورځې تېرې کړې دي. نو سلمان فارسي رضی الله عنه وایي هغه سړی چې و نو هغه هم بس د هغې څه دین خو بس ټول خواهشات و، دین یې ټول روان کړی و. وی بیا چې کله وفات کېده نو ما ته وصیت وکړ، ویل ما ته یې وی چې زه خو دنیا نه روان یم او ته د دین ډېر شوقي سړی نو په فلاني ځای کې یو راهب دی هلته به لاړ شي، زما نه پس به د هغه سره کې خو وخت تېر کړي. ویل هغه چې کله وفات شو ویل زه لاړم دغه بل خواله، هغه ته مې وویل چې او فلاني راهب زه رالیږلی یم، هغه وفات شو زه ستا خواله راولېږلم.
ول ډېر خوشاله شو دا غسر بیا ومه بس هغه ما ټیم پاسه کو حق خبره راته نه کوله د نبی صلی الله علیه وسلم بارکه چې کوم پیشګویان راغلي وي په انجیل کې هغه راته نه ویلي په انجیل کې خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واضح تذکره شوی چې په اخر زمانه کې پیغمبر راځي دا غنوم به محمدي دا غنوم به احمدي عیناه حمراوان من شدت القتال جنگی پیغمبر به استرګي به د جنگ د وجنه تکی سری او امته اناجيلهم في صدورهم وسيوفهم على عواتقهم د امتیانو صفت ادا ده چې دې سره به د دین د آسماني کتابونو علم وسره یې غره دای د امتیانو صفت ده اوس کوم دی علم د آسماني کتابونو علم به وسره او په امتیانو کې به د جهاد جذبه می نو دا تذکری په انجیل کې ول دي راهبانو ماته دا خبرې نه کولې ولغه دویم راهب چې وفات کېدنو ماته وی چې زه دنیا نه روانم بوډا شوم او بس ختمم ته چې زه وفات شم نو پلانیږي کې راهب ته دا خپل بلاړ شي ول دا دریم راهب ډېر سم سړیو ورته چې دا خپل ورلم ول ماته ول چې تسل راغلی دا فارس نه راغلی شام ته ول ما ول چې د حق دین په تلاش کې ما چې ما ته حق دین څنګه ملاوي شي چې زه حق دین قبول کوم او د الله صحیح بنده جوړ شم ول ما ته وی چې نور مگر صاحب داسې منډې ته وی اسې ځان ستړی کې د شکار به وکړي چې دې ځنه بلاړ شي مدینې ته مدینې په وخت نوم یثرب و یثرب ته بلاړ شي او زمونږ په کتابونو کې دا لیک دی چې په یثرب کې به اخرنی پیغمبر پیدا کی اخرنی پیغمبر به پیدا کی په مکه کې خو بیا به د مکې نه مدینې ته یثرب ته به هجرت کوي نو ته هلته ځان ورساو بس کفاره طریقه باندې بس ولغه چې وفات شو بس ول زیش تر روان شوم هغه په لار کې زه په قافله کې روانم په قافله باندې چا حمله وکړه او ایست مونږ ټولي ونیولو ورزم غلام شوم ایستنو ولکه سره ولګي په بل کس باندې خرڅ کړم هغه په بل باندې خرڅ کړم اخر کار هغه د مدینه يهوديو په هغه باندې خرڅ کړم مدینه کې يهوديان اوسېدل درې غټ غټ قبایلو بنو نذیر بنو قینقاع او بنو قریظه نجیب یو يهودي باندې خرڅ کړم دا هغه يهودي په باغ کې به ما کار کو او بیا وی چې مکی ته د شي وخت راغی چې مکی ته خبرې را روانې وي چې په مدینه ته چې په مکه کې وسړی دی هغه د نبوت دعوه کړې ده او وجه ذاخرنه پیغمبر ما ول اگر راهب ماته وسو نه خودلې یو نه خیرته دا خودلې و چې دا به صدقه نه خوري کته ول څه هدیه ډالۍ ورکې دا به خوري او درې منخو علامه دا ده چې د دې ولو په منځ کې به د نبوت مهر لګېدلې ول دا درې نه خیرته خودلې وي ول ما به وخت په ځان خبرو چې دا پیغمبر کم مرحله ته ورسید کله راځي مکی مدینه ته کله راځي سرب تاسو په انتظار باندې ومه ور اخر کار په مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا دین رو په دې انصارو کې خورې ده ذکر ابتی جوړ شوې د خلکو بیعت العقبه شوې وا مسلمانان بدلو د شپې به د نبی اسلام سره ملاوېدل ځان سره به کسان بوتلو هغه به مسلمانېدل بیا د شي وخراغه چې نبی صلی الله علیه وسلم مصعب ابن عمر مدینه ته راولېګو سفیر الاسلام او هغه په مدینه کې ډېر لوی لوی خلک د ځان سره ملګري کړو مسلمانان شو مسلمانان په مدینه کې کافي مضبوط شو او به د شي وخراغه چې مدینی مسلمانان لاړو نبی صلی الله علیه وسلم ته د هجرت دعوت ورک او نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته روانو او د خلک استقبال تراوتی و دا زما د پر ډېر خوشاله ورځ چې نبی صلی الله مدینه ته راغی او کله چې نبی صلی الله مدینه ته راغی نو بس زړه مې ډېر خوشاله شو اسی به ورتلم او قتل به مې وتا ویل یو ځل مې وی چې دا نخي علامه ګورم چې دا پکې شته او کنهشتا ول ما د خپل باغ نه کجوري راواغستې او الرالم نبی صلی الله علیه وسلم ناس تو مسجد نبوي کې ول مو ته کجوري پېښ کړ ول مل چې د صدقې کجوري دي او تاسو یې مو خوري ملګرو له عمر کوي ول نبی اسلام د ځان نه سکه مونږ کړو ملګرو له ورکړي چې دا والي دا تقسیم کوي ول ما ول چې هذه واحده دا خو غي ونه خو دا پکې ښکارا شو چې صدقه نه خوري ول مال چې ورګه اوس دا بل نه خې ګورم ول بل ورځ می بیا کجوري راواغستې ورالم نبی صلی الله علیه وسلم ته می پیش کړی چې الله پیغمبر تاسو دا والی خدا ګوري هدیه د ډالۍ د تاسو لپاره
ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کجوري ځان لم دی وخړل او ملګرو لم ورکړي ول ما ویل چې وهذه ثانیه دا دویمه نه خو دام پکې ښکارا شو دریمه پاتې و ما کې دا جرأت نو چې هغه ته ما ویلی وي چې ما ته د ورو د منځ ښکارا کوي چې د نبوت مهر وینم ویلې وزلا سي اتفاقا داسې وشو چې نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات نه بهر راوتل او د شړه واغې تر روانو زم پسې شاته روانو ول نبی علیہ السلام خود الله پیغمبرو ولا په ما باندې پوهش چې د څه مقصد دی ما به د ټیم په ټیم قتل کنه هغه وخت کې خودش کمیسونه نو چې بدن په کې پټو خو صادره به بدن نه تاو کړي خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه کله کله دی ملا د کپڑا لګه معمولی اخوا شو ما به کوشش وکړم چې وینم په نظر باندې رات ول نبی علیہ السلام راته وی جراشه ستا چې کوم غرض دې باغی باندې پوهه مول ملا راته استخاره کړه او ما د نبوت مهر ولید خپل مکو او دغه نه پس نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو قصه وکړه است مسلمان شو سلمان الفارسی الباحث عن الحق چې د لسو زرو زیات خرڅ شوی دی غره د غلامۍ ژوند تر کړه دی د پاره چې حق معلوم کی دا اسی خبره ده چې انسان د حق په تلاش کې پریوزي او الله به حق نه نصیب کوي موږ په حق باندې ځان نه دی کړهولې د حق د پاره موږ په ځان باندې سخت نه دي تیری کړی کزانم وکړاو کنه دا زنمنه چې انسان د حق معلوم نبی صلی الله علیه وسلم به دعا کوله باقاعده چې اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه الله ما ته حق کاراکا ور کله حق وی یو خبره به حق یو مسله به حق یو انسان به حق خبره کوي خو تا ته بخکاری باطل تبه وکدا باطل دا غلطه خبره او هغه به حق نو نبی علیہ السلام به فرمایل چې الله د دین مې موساته چې یو خبره حق یو ما ته غلط ښکارا کی یو خبره د الله دین یو ما ته بيدینی ښکارا کی الله د دین مې موساته حق را د حق ښکارا کا او ورزقنا اتباعه الله به د حق د منلو توفیق امراکا کله به یو مسله ته حق ښکاری خو منلې به نش سرو کا وټ بې نو الله حق را د حق ښکارا کا او به د حق د منلو توفیق امراکا او ارني الباطل باطلا الله باطل لا باطل ښکارا اسنه چې خبره ای باطل او ګناه او ما ته نیکی ښکاری الله باطل را ته باطل ښکارا او ورزقنا اجتنابه بیا دغه باطل نه ځان ساتلو توفیق امراکا کله انسان ته خبر ګناه ښکاری خو ځان دې نشي ساتلی بس الله دې نه ځان ساتلو توفیق بیا راک نو همیشه د پر دعا هم دا پکار ده چې الله ما ته حق را نصیب کا او حق انسان ته بس باندې نصیب کی چې د الله د دین او د شریعت علم حاصل کی غواړي په دې کې حق ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ولکه تاسو د اخیرنۍ زمانه د فتنو نه ځان بچ کول غواړئ د اخیرنۍ زمانه د فتنو نه ځان بچ کول غواړئ ول دغه تزیه حل خیمه هغه ده چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما دو سيزونه می پرخي تاسو ته زه خو دنیا نه لاړم خو دو سيزونه می تفریخي تاسو چې ترسو په دې دو سيزونو منګولې لګولي او د دې سره خپل رابطه مضبوطه کړي لن تضلوا د الله پیغمبر وي چربم گمراه نشي چربم د فتنو شکار نشي چربم د اخرنۍ زماني د فتنو د فسادونو د گمراهو شکار نشي ګوره چې الله د دین او د شریعت د رڼا د سره د علم د رڼا او دیودي په لاس کې نیوري نه به گمراه کیږي لار به تخکاری په ډیره سخت تیاره کې ممتا ته د علم لار خېږي دا سم لار ده او دا غلطه لار ده لہذا زدا وېما چې د خپل ځان د بچ کولو لپاره د قران او د حدیث علم حاصلول پکار دي او دا مجلس منګه جوړ کړم د دې لپاره دی چې زمونږ استاد دا جذبه را وپاریږي دا جذبه را ژوندۍ شي د دین او د شریعت علم دا ډیره لوی رڼا ده د اسلام په تاریخ چې نظر واچي په دې تاریخ کې دومره لوی علما دي او زموږ د مجلس کې اکثر سپینګری ناشتي دا ډېر خفګان خبره ده وره چې لکان قلارې په کورونو کې پراته دي خوبونه کوي چې زمون مستقبل له عرب وی اطفال اليوم رجال الغد د نن مجمان د سبا سړی دی ګوره اطفال اليوم قادة الغد د نن مجمان د سبا د قوم لیډران دي دا ډېر د افسوس خبره ده
چې په دې ټول مجلس کې پشمار باندې یو څو لکان ناست دي نو ټول سپینګیري او مشران ناست که موږ د خپلو بچو غم ونه که که نه نو دا ګورې زموږ نه انګریز بالکل بل طرف ته په مخه کړي دي الله په ذات ته قسم کوم دومره ناپوهي ده که نه دین په لحاظ سره موږ د خپل بچي د سکول غم کوو د کالج غم یې کوو د یونیورسټۍ غم یې کوو په هغې باندې پیسې لګوو په دې ورته قاریږو که دی سبق نه وایي خو که د دین علم یې حاصل نه کړه هېڅ پروا زموږ نشته دی چې د ولې دین علم د الله بندګانو کو خپلو بچو ته د الله دین وښوده که نه نو قسم بالله چې زمونږ په کار راځي دا ګورئ حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت پر ورځ چې کله انسان د قبر نه راپاڅېږي نو د قرآن مجید ثواب به ورته د یو کمزوري سړي په شکل کې مخې ته ولاړي د قرآن ثواب دا به ورته د کمزوري انسان په شکل کې مخې ته ولاړي او دته به و چې اتعرفوني ته ما پېژنې وی دی به و چې ما اعرفو که زه خو تا نه پېژنم وی دی به د خپل تعارف کوي چې انا صاحبک القرآن زه ستا ملګری یم که نه قرآن چې هغه تا به په ترخ کې نیولی وم او سهار وختي به د فهم قرآن کلاس له روان وي او تا به په سینه پسې نیولی وم او درس له به روان وي زه ستا هغه ملګری یم که نه قرآن چې د شپې به خلک ودو ته به ناست وي زما تلاوت به دې کوو په سره غرمه کې به خلک ودو ستړي به و تا به زما تلاوت کوو په سفر کې در سره ومه په حضر کې در سره ومه د بیماری په حالت کې د نیم پرېښی د شپې د نیم پرېښی د ورځې د نیم پرېښی زه ستا هغه ملګری یم که او وی بیا به د لاس نه ونیسي او د الله مخې ته به پیش کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قرآن به شفاعت کوي سفارش به کوي او دا قرآن داسې سفارشي دی چې الله به خامخا سفارش قبلوي ګورئ چې چا په حق کې سفارش وکړي وی الله بوله به انعامات ورکوي دې بنده له فیوزع الملک فی یمینه په دې ښی لاس کې بوله الله بادشاهي کړي بادشاهي څومره لویه بادشاهي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د جهنم نه کم جنتی راوباسي څه مطلب دی مسلمان دی عقیده د توحید د خو ګناهونه کړي الله جهنم ته لېږلی د سزا دپاره او د خپله سزا پوره کړي او د جهنم نه راوځي اخیرنی جنتی اخیرنی چې دنه پس په جنت ته بل څوک نه ځي بیا ختم بشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دی به الله ته وایي چې د جهنم نه راوځي که نه وی دی به یې ورامنډه وکړي داسې او شاته به د جهنم ته وګوري چې الحمدلله الذي نجاني منک شکر دی چې الله ستا نه خلاص کړ نو دا خو اوږد حدیث دی بله موقع باندې به وویو خو په آخره کې بوله الله څومره جنت ورکوي وی الله به د دنیا لس چونده غټ جنت دله ورکړي وی ورته ووایو چې ځه د دنیا عمره جنت مې درکو 9 چونده مې اوسه دومره نور هم درک وی دی به الله ته ګوري چې الله اتهزأ بي وانت رب العالمین ته ما پسې مسخرې کې ته خو رب العالمین یې دته به دا ټوکې ښکاري چې دا دی اوس د جهنم نه راووتم سوال او زاري مې کول او اوس الله ماله د دنیا عمره لس چونده غټ جنت راکوي دا څومره لویه بادشاهي ده نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله به د ښی لاس کې بادشاهي کړي او به داسې بادشاهي چې د هغې دپاره زوال نشته ګورئ ویوزع الخلد فی یساری په دې ګس لاس کې به ورته الله همیشوالی کړي ورته وایي ته به همیشه ستا دا بادشاهي به په دې بړو زوال نه راځي د پاکستان حکومت به نه وي چې 15 کاله هم څوک نشي پوره کولی نن د ملک صدر یې او بس سبا یې د ملک نه وشړي نن وزیر اعظم شي او سبا په جیل کې پروت داسې حکومت به نه وي ګورئ هغه به همیشه او امام غزالی یو خبره لیکلې ده هغه وایي د آخرت داسې ژوند دی که نه چې که دنیا دا ټوله فضا د اسمانه پورې د شړشم د دانو نه ډکه شي او روزانه یو مرغۍ راځي او دانه ترې وباسي او چې د بل ځای ورځي دا دانې به ختمې شي خو د آخرت زندګي نه ختمېږي داسې اوږده زندګي ده او بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مور او پلار ته به الله 2 جوړې ور واغوندي داسې جوړې به چې د هغې قیمت به دا ټوله دنیا نشي پوره کولی او دته به الله د عزت تاج ور په سر کې چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه هم تیزوي وی د مور او پلار به الله ته وایي چې الله بمکوسینا هذا د دومره ښایسته جامې دې په د کم عمل په بدل کې در راته واچولې وی الله ورته په جواب کې فرمایي چې باخذ ولدکم القرآن
دا ستاسو بچی د الله د قرآن او د کلام علم یې زده کړی و، عالم هم ته جوړ کړی و. تاسو دا کمال کړو چې خپل بچی هم د موبایل په ځای باندې قرآن په لاس کې ورکړی و. نو دا د هغه بچی د عمل بدل تاسو ته ملاویږي، د هغه بچی د عمل بدل تاسو ته ملاویږي. زویم د الله بندګانو د خپل ځان دپاره د خپل بچی نه دي د دین ته راټینګ کوي. ګورئ دا کم مجلس چې ناست دی که نه، تاسو ته زما خصوصي درخواست دی چې خپل بچی ځان سره سار خامخا راولئ. زه ګوره ډېر زیات د دې هلکانو په باره کې فکرمن یم. قسم دی دې عبدالله کو هغه ورځ بل یو ملګری و، هغه په دې موبایل کې ماته ویډیو راړولې وه، ویل دا وګوره چې په دې باندې یو تقریر وکړه. هغه څنګه ویډیو وایي؟ یو کس دی انټرویو لي په دې هلکانو پسې ګرځي، په دې پارکونو مارکونو کې په هلکانو پسې ګرځي. نو تپوس دې کوي وایي ما تر 5 پیغمبرانو نومونه واله. د 5 پیغمبرانو نومونه وله نه ورځي. وایي د 5 صحابو نومونه راته واله، دا وله نه ورځي. وایي اخرنی پیغمبر پیژنې؟ زموږ پیغمبر څوک دی؟ دا پتن به ډېرو کسانو نوجوانانو ته نه وي. نو هغه کس بیا وایي دا داسې هلکان دي چې وایي دې ته د ټیک ټاک سټاران ورته ویلی کېږي. دا ټیک ټاک سټارز دي که نه، لکه مطلب خلک څه پیښې میښې په ټیک ټاک باندې کوي. نو لکه دا په لکونو خلک اوري، دا هلکان خلک اوري، دې ته دې ویډیوګانې ګوري. او د دې حال دا دی چې د 5 پیغمبرانو نومونه وله نه ورځي. او اوس مې تپوس وکړو چې د 5 کرکټ کلاړیانو نومونه واله نو به وله ورځي. که ورته ومې چې د انډیا د یو 5 فلمي اکټرانو نومونه راته واله، د 5 ډمو نومونه راته واله، د 10 نه د 20 به راته والي. دا زموږ د هلکانو حال دی. هسې دې باره کې تاسو ته فکر کړی دی؟ زموږ د بچي کوم طرف ته روان دي. نو د ځان سره د خپل بچیم د الله دین ته راټینګ کوي، خپل زنانه د الله دین ته کېنوئ، د الله کلام وله په لاس کې ورکوي. په دې کې عزت دی، په دې کې رفعت دی، په دې کې خوشحالۍ دي. ما ځان سره ډېرې عجیبې او ناشنا واقعې په دې کتاب کې راوړې وي، خو بهرحال دا به انشاءالله چونکې زمونږ 4 ورځې درس پاتې شو، 1 ورځ درس وشو، دا به انشاءالله پر روانو درسونو کې بیا ویو. خو تاسو ته مې درخواست دا دی، د دې درخواست نه مخکې زمونږ د نن ورځې چې کوم هوم ورک دی نو هغه دا دی چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لا وضوء لمن لم يسمي، څوک چې د چارندام نه مخکې بسم الله ونه وایي دا اودس نه کېږي. خبره مو واورېده چې څوک د چارندام نه مخکې بسم الله ونه وایي دا اودس چارندام نه کېږي. څوک بسم الله وایي چارندام نه مخکې؟ ماشاءالله. د دې اکثر ما غرض مدرسه کې تپوس وکړو، زموږ په طالبانو کې 2 که 3 لاسونه پورته کړه. ما تاسو ته پته نه وویل نه چې موږ ته پته نه وه. ګوره د دې 2 مطلب دی. یو مطلب یې محدثینو دا بیان کړی دی چې لا وضوء د سره یې چارندام نه کېږي، او داسې نه کېږي د سره. نو چې اودس یې نه کېږي نو مونځ یې وشو، وایي بیا یې مونځ هم نه کېږي. نو او بعض محدثین دا وایي، او دا تقریبا د اکثرو محدثینو رایه ده چې د الله د نفي د کمال لپاره دی چې پوره ثواب یې نه کېږي. نو چې تا د چارندام پوره ثواب ملاو نشي، خو په مانځه کې به هم د په ثواب کې کمی که نه. نو موږ ټول عمر چې نیمګړي چارندام کوو او نیمګړی مونځ کوو، نو د هغې نه ښه دا ده چې پوره مونځ وکړو. آسان کار دی چارندام ته کښېنې وی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم چې دی وي، نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ته چې مخ ته اوبه اچوې نو چې په سترګو دې کوم ګناهونه کړي دي هغه به درنه الله تعالی معاف کړي. چې ته خولې ته اوبه اچوې په ژبه دې کوم ګناهونه کړي الله به ته معاف کړي. لاسونه مټې انځې نو چې په لاسونو دې کوم ګناهونه کړي الله به ته معاف کړي. خپې انځې نو چې په خپو دې کوم ګناهونه کړي الله به ته معاف کړي. او چې په اخره کې پاسې یو دا دعا پسې وي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کدا دې پسې وي بیا خو واوا، بیا خو به ستوري به ته ولګي، دومره اجر الله تعالی ورکوي. نو په اخر سر کې تشهد ویل او دا اول سر کې بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل. صحیح دا به کوو انشاءالله. کړ درخواست مې دا دی که نه چې تاسو دا کم ملګري چې نن حاضر یې په دې درس کې، تاسو هر یو د ځان نه داعي جوړ کړئ. ګورئ دروازه وټکوئ. د هر چا کم از کم 1-2 ملګري خو بس تاسو داسې یي چې ستا پې اثر یي او ته ورته ووایې چې هلکه راځه او هغه وایي چې ښه جي درالم بې تپوسه داسې ځي.
داسې ملګري چې بیخي کمزوری سړی مې زما په شان کنه چا سره تعلق معلوق ډېر نه وي نو هغه هم کم از کم په 2 کسانو خو اوس بري کنه چې دې به تاسو د لاس نه نیولې شي چې راځه هغه چرته مې به بس خو تاسو ور د نار ته مخ چې به هم د سمجیره بده به مرز چې بوته زما وي نو سار بزان سره کم از کم 2 کسان دقه سره ولې چې د لاس نه ونی سي او به تاسو یې سره روان کې دلته کینه او پاسي او به ته وځه لکه ته کمال وکړ یار دونه د خیر کار لدر اوسته ما نو چې تاسو دې ځین رواني او د نیکو د بوجیم ډکی کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې سحر وختي د کور نه وځي او یو آیت زده کی الله د 100 رکعاتو نفلونو ډیر اجر درکړي او کته سحر وختي وځي او د الله د دین یو مسله زده کی د 0 رکعاتو نفلونو الله ډیر اجر درکړي څومره ثواب دی او کته او کسرا ولي وغیم زده کی نو چې څومره خیر الله دغه په جولې کې اچي دومره بوسه تعلم په جولې کې واچي لہذا د خیر دروازه ده سلور ورځې باندې ډېر لګي ورځې دي ګور یو غنټه سټیمي دې ټیم کې زمونږ هیڅ کارم نه ګور زمیندار نه په دې ټیم کې زمونږ د نوکری ټیم نه د دکانداري ټیم نه بس صرف د خوب ټیمي بس نو خوب له قضا کول پکار دي کنه صحیح دی ان شاء الله کو به داسي زنانو ته درخواست ده چې اسیم مشهور ده وي زنانو میډیا ډېر تیز ده کنه خبر ډېر زر خورای نو تاسو چې څومره زنانه دي دا ګور دا ډېر لوی دنیا ده د اسلام کله دا بجوړو کورونه کدا خلک وروته نو دا ګراوند ګور نشي ځای کولای دومره غټ خلک دي دا به زمونږ ډیره چې ان شاء الله سبا زرا زمو که خیری کنه نو چې دا کرسي کمیشي وی جنور مسر راوړي صحیح دی ان شاء الله کنه زه په ریډیو باندې اعلان هم کوم چې دا واس خلکو ته ورسي وګوري تاسو به ماته یو اعلان نه پرې تاسو په خپل ګرځي خان دروازې به ټکوي ان شاء الله تبلیغ ملګری کې ټول ناشتي کنه نو تاسو په کار درجه غشتونه وکي ځکه دا خیر کار دی د الله د دین مجلس ته دې لپاره چې ډېر خلک راشي او دا خیر حاصل کړي الله دې عمل کړو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته الله مونږ چې سوي او سموا ورید الله په دې عمل کړو توفیق راکړي الله زمونږ د ناس تقبل وکړه رب العالمین دې مسلمانانو خپل مصروفیات پرې خودل خوبونه پرې خودل الله ستا د دین د زده کولو لپاره حاضر شوي دي الله جولې د خیر او د برکت نه ډکې کا دنیا او د آخرت خوشاله او نصیب کا دنیا او د آخرت د غمونو پریشانونو وساته الله رب العالمین سمره زنانا نارینه زمون سره په دې مجلس کې شریک شو الله د خپل دین په زده کولو چې کوم اجر ورکړي الله دې ټولو ته ور نصیب کا الله د بچو خوشاله او نصیب کا الله د هر قسم غمونو پریشانو تکلیفونو مصیبتونو وساته الله بیماری په صحت باندې بدل کا سو قرضدار دي او د قرض د ادا کولو وسینه کیږي ورکولو وسینه کیږي الله د خپل غیبی خزانونو د غید قرضونو د ادا کولو بندوبست وکا الله رب العالمین د چا اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ورکا الله که د چا نارینه اولاد نشته نیک عمل او صالح نارینه اولاد ورکا الله که د چا اولاد نافرمانه دي رب العالمین دا اولاد د مور او بلار د سترګو یخواله وګرځوا خپل تابعدار او فرمانبردار بندگانی وګرځوا الله زمونږ د پروګرام د ټول علاقې د پاره د بیداری ذریعہ وګرځوا د دینی شعور د بیداری ذریعہ الله تعالی وګرځوا الله زمونږ د دین سره مینه او محبت پیدا کا خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.